سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاست. زه بریالی احساسي یم. ګرانو ملګرو، دا ویډیو د کوک پوینټ صرافۍ اړوند ده چې تاسو کولی شئ په یاده صرافۍ کې د 10 څخه ان تر $100 پورې په وړیا ډول ترلاسه کړئ بغیر د پانګونې او بې د کوم ټریډینګ څخه. دا چې څرنګه کولی شو په یاده پروژه کې ګډون وکړو، معلومات او طریقه تاسو سره پر همدې ویډیو کې شریکوم. نو که چیرې زموږ دا ویډیو معلوماتي وي، یو لایک ورکړئ، چینل سبسکرایب کړئ، دا ویډیو د خپلو نورو ملګرو سره شیر کړئ. راځو ګرانو ملګرو، د موبایل سکرین ته همدا طریقه سټیپ بای سټیپ له تاسو سره هم شریکوم. د همدې پروژې کې د ګډون دپاره لومړی تاسو باید د کوک پوینټ صرافۍ کې اکاونټ ولرئ. اوس که چیرې تاسو ته د اکاونټ د جوړولو طریقه نه وي زده، نو پر هغې باندې الریډي دا یوه ویډیو ما جوړه کړې چې لینک به د ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړم. لومړی خپل ځان دپاره اکاونټ جوړ کړئ، له هغې وروسته همدا اپلیکیشن را خلاص کړئ. ګرانو ملګرو، دغه ډول یو صفحه ستاسو مخ ته راځي. اوس دلته تاسو راشئ، په V3 ایرډراپ باندې کلیک واخلئ. دغه اپشن تاسو ته ښکاري، همدا کلیک کړئ. دلته تاسو په دې اګري اپشن باندې کلیک واخلئ او بیا لومړنی اپشن انتخاب کړئ، کریټ ا نیو والټ. د یاد اپشن د کلیک کولو وروسته دا ډول یو صفحه ستاسو مخ ته راځي. ستاسو اکاونټ جوړ شو. یو ځل بیا په والټ اپشن باندې کلیک واخلئ. دلته یو لړ کوډونه دي چې باید یې موږ او تاسو د خپل ځان سره وساتو. د یاد اپشن د کلیک کولو وروسته اوس په بیک اپ نو باندې کلیک واخلئ. د ټرست والټ په شان ده، موږ او تاسو باید دا کوډونه د خپل ځان سره وساتو. تاسو په مینول بیک اپ باندې کلیک واخلئ. اوس دغه 12 عدده کوډونه دي، دا به تاسو د خپل ځان سره وساتئ. له دې څخه یو سکرین شاټ واخلئ پر دا ډول. له دې نه وروسته تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک واخلئ. اوس تاسو ته ویل کېږي لومړنی کوم کوډ و. په هغه 12 کوډونو کې لومړنی کوم کوډ و، دریم کم یو او 12م کم یو و. همدغه 3 کوډونه تاسو صحیح ولیکئ. له دې نه وروسته ستاسو اکاونټ په دې اپشن کې جوړیږي. اوس راځو چې څرنګه کولی شو په پروژه کې ګډون وکړو. اوس ملګرو، تاسو راسئ دلته په ایرډراپ اپشن باندې کلیک واخلئ. پر همدې صفحه کې یاد اپشن شتون لري. دغه 3 ایرډراپ دلته راغلي دي. لومړی موږ او تاسو راځو همدې کې کلیک کوو. تاسو کولی شئ دا ټول جوین کړئ، خو لومړی موږ او تاسو راځو دغه جوین کوو. زه تاسو ته د یوې طریقې درښیم، هغه نورو کې بیا تاسو پر خپله ګډون وکړئ. کله چې تاسو پر جوین اپشن باندې کلیک واخلئ، دا ډول یو صفحه ستاسو مخ ته راځي. پر دې کې دوی خپل قوانین لیکلي دي. لومړی به تاسو د دوی د ایکس پاڼه فالو کړئ. ګرانو ملګرو، تاسو لیدلی شئ تاسو کولی شئ زموږ ایکس پاڼه فالو کړئ. له دې نه وروسته زموږ د ټلګرام چینل په یو ګروپ کې ګډون وکړئ، او له دې نه وروسته تاسو باید $15 پر خپل ډیپازټ وکړئ دې اپشن ته. خو موږ او تاسو ډیپازټ نه کوو، بلکې په فري ډول یې تاسو ته طریقه درښایم. ګرانو ملګرو، تاسو راسئ په فالو ایکس اپشن باندې کلیک واخلئ. له دې نه وروسته تاسو یو ځل بیا بیک همدې اپشن ته راسئ. تاسو به د دوی اکاونټ په ټویټر کې نه فالو کوئ، بلکې یوازې تاسو به پر همدې اپشن باندې کلیک اخلئ. له دې نه وروسته په چیک باندې کلیک واخلئ، نو دا اپشن شین کیږي، یعنې ستاسو معلومات دوی ته نه رسیږي چې تاسو د دوی اکاونټ فالو کړه او یا هم فالو نه شو، مګر ستاسو اپشن دلته شین ټیک مار درکول کیږي. پر همدې ترتیب سره تاسو کولی شئ دغه نورې اپشنې هم ټیک مار ترلاسه کړئ، که هغه د $15 خبره وي او یا هم د ټلګرام چینل د جوین کولو پروسه. اوس ګرانو ملګرو، تاسو لیدلی شئ زه په دې ټلګرام اپشن باندې کلیک اخلم. دا ډول یو صفحه زما مخې ته راځي، بلکې د دوی ټلګرام چینل ما سبسکرایب نه کړ. دلته زه په دې چیک اپشن باندې کلیک اخلم. تاسو لیدلی شئ یاد اپشن موږ او تاسو لپاره کمپلیټ شو. ګرانو ملګرو، پر همدې ترتیب سره راځو په دې وروستني اپشن باندې هم کلیک اخلو، مګر په یاد ولرئ کله چې تاسو پر یاد اپشن باندې کلیک واخسته، تاسو به پیسې نه رالیږئ، بلکې یوازې به پر ګو اپشن باندې کلیک واخلئ. دا ډول یو صفحه ستاسو مخ ته راځي. یو ځل بیا په والټ اپشن باندې کلیک واخلئ او دلته د ایرډراپ برخې ته راسئ. ګرانو ملګرو، زه دا صفحه ریفریش کوم او د ایرډراپ برخې ته راځم. پر همدې ترتیب سره تاسو هم کولی شئ ګډون وکړئ. اوس هغه پروژه یا هغه ایرډراپ چې تاسو غوښتل پکې ګډون وکړئ، هماغه انتخاب کړئ. د انتخاب نه وروسته دغه کومې اپشن چې تاسو الریډي ټیک مارک کړی وي دا اپشن یې راځي. له دې نه وروسته پر همدې چیک اپشن باندې کلیک واخلئ. دا هغه اپشن ده د کوم ده چې موږ او تاسو څخه $15 غوښتل کېدل. په کمپلیټ اپشن باندې کلیک واخلئ. تاسو لیدلی شئ ګرانو ملګرو دا اپشن هم کمپلیټ سو.
یعنې دا هغه طریقه ده چې موږ تاسو کولی شو پر یو ایډراپ ګډون وکړو بغیر د پانګونې څخه. دا د همدې پروژې وخت چې د دومره وخت وروسته دا پروژه پای ته رسیږي، بیا چې کوم ریوارډ موږ ته راکول کیږي هغه همدلته موږ تاسو ترلاسه کولی شو. دا د ګډونوالو شمیر ده چې په دې سراپۍ کې یا په دې پروژه کې دوی ګډون کړی ده. نو تاسو هم کولی شئ دغه کومې ایډراپ چې دلته شو کیږي په همدې ترتیب سره تاسو پکې ګډون وکړئ. دا نه د معلومه چې څوک د کومې پروژې د لارې پیسې ترلاسه کوي، څوک څنګه بریالی کیږي. تاسو صرف ګډون وکړئ، انشاءالله حتمي په یو نه یو کې به تاسو ته جایزې درکړل سي. 100% دا جایزې ورکوي ځکه دومره خلکو پکې ګډون کړی ده. نو ګرانو ملګرو که بیا هم تاسو سره اړوند کومه پوښتنه موجوده وي په کامنټ کې راته ولیکئ، انشاءالله معلومات به ترلاسه کړئ. ملاویږو به پر بله راتلونکي ویډیو کې. تر بیا ښه وخت ښې چارې الله مو مل شه.